بس کسان تاسو به اورېدلي وي په سوشل میډیا باندې په فیسبوک او یوټیوب باندې د هغې کلیپونه راځي او ځان ته ډېر غټ افلاطون او علامه او فیلسوف وایي چې مونږ په هغه څیزونو باندې پوه شوي یو په هغه حقایقو باندې چې کومو باندې 1400 کاله نور عالمان نور محدثین نور صحابه نه دي پوه شوي مونږ ورباندې پوه شوي یو. بس خلک شته تاسو بې خبرې اورېدلي وي. زه نوم نه اخلم ځکه چې د دې لایق نه دی چې زه نوم واخلم دلته. هغه راځي او وایي چې دغه ټولې وایي دا د شیعګانو خبرې دي. یزید ډېر ښه انسان و. یزید خو ډېره مینه وه امام حسین علیه السلام سره. نو په دې سبب زه لګیا یم دغه موضوع چې زه دغه ټاکمه که نه انتخاب کوم زه غواړم چې تاسو دپاره واضح شي د هغې زمانې حقایق چې د دې داسې خلکو د داسې جاهلانو چې د عالمانو په جامع کې داسې جاهلان دي د دې د حقیقت تاسو دپاره واضح شي د دې په دوکې کې را نه شي. دغه د شیعو خبره نه ده دا د اهل سنتو خبره ده. د اهل سنتو موقف دی دلته باید چې تاسو واضح کوي چې آیا یزید ستاسو دپاره محترم دی او که نه. د اهل سنتو ډېر عالمان دي ډېر غټ مجتهدین دي چې هغوی واضح الفاظو سره د دې اعلان کړی دی چې یزید یو ناسبی او په ناسبیت کې ډېر غلیظ ناسبی ذهبي دغه الفاظ دي چې یزید چې کومه دی هغه په ناسبیت کې ډېر غلیظترین او ډېر بدترین ناسبی و او دا د اسلام نه وتلی کس دی. دا د ذهبي چې کوم تاریخ ذهبي تاسو به نوم اورېدلی وي د اهل سنتو یو غټ د تاریخ کتاب دی د هغه الفاظ دي. هغه ورباندې پوه نه شو ته ورباندې پوه شوې. هغه په دې خبرې پوه نه شو چې مثال یزید د امام حسین ملګری و ډېر ورباندې ګران و خو ته ورباندې پوه شوې. یا امام احمد ابن حنبل چې هغه وایي چې یزید واضح طریقې سره کافر دی. د یزید په کفر کې د چا شک نشته دی. ابن کثیر د دې په حق لوای زه خو که د یزید هغه حقایق تاسو ته بیان کوم نو تاسو به کیدای شي چې ما ته غوسه شي ما ته وکارېږئ چې ابن کثیر خو خپل تاریخ کې تر دې حده پورې وایي دا هم د اهل سنتو مورخ دی د اهل سنتو عالم دی. دا په خپل کتاب کې په خپل تاریخ کې وایي چې د امویانو ټول چې کوم خلفا دي د بني امیو چې څومره خلفا دي هغه ټول ناصبیانو. یزید خو پرېږده ده چې ټول ناصبیانو سوای د عمر ابن عبدالعزیز نه چې د ده په هکله د جناب عمر ابن عبدالعزیز په هکله دغه ویل کېږي چې د مطلب دا دی چې اهل بیتو سره نرمي اختیار کړې وه او اهل بیتو ته باغ فدک واپس ورکړی و. دغه ډېره خوندوره خبره ده. کاش چې وخت وی او ما ورباندې خبرې کړې وې چې جناب عمر ابن عبدالعزیز چې اهل سنت هم ډېر احترام سره د نوم اخلي عمر ثانی ورته وایي چې دا دویم عمر دی. یو عمر ابن خطاب دی دویم خلیفه او یو عمر ابن عبدالعزیز دی چې د ډېر احترام کیږي. دا چې دومره متقی انسان دی د خپل ابن کثیر هم چې کله د ذکر کوي نو وایي چې عمر تقی هغه چې ډېر متقی و هغه چې ډېر تقوادار پرهیزګار و وایي سوای د دې نه بني امیه ټول ناصبیانو ټول خلفای ناصبیانو. دا د ابن کثیر خبره ده زما خبره نه ده. تاسو لاړ شئ که خپله څه جنګ لرئ نو ابن کثیر سره یې وکئ. خبره مې څه پسې کوله عمر ابن عبدالعزیز په هکله چې عمر ابن عبدالعزیز چې کله خلافت ورته ملاو شو نو باغ فدک یې واپس ورکړو اهل بیتو ته. واپس یې ورکړو اهل بیتو ته. د دې څه جواب دی؟ هغو کسانو سره چې کوم د بیبي فاطمه الزهرا سلام الله علیها د هغه دربار ته د تلو په هکله زبان درازي کوي او نعوذ بالله نستجیر بالله بیبي فاطمه الزهرا په باطلې ګڼي. دې سره څه جواب دی چې عمر ابن عبدالعزیز ولې دغه باغ فدک ورکړو چې کوم یو شی د اهل بیت یا خو خلیفه اول صحیح و په حق او خلیفه اول ویل چې دغه باغ فدک ستاسو نه دی. ما ذکر وکړو که نه چې باغ فدک ستاسو نه دی او که دغه شی
د خلیفه اول وینا په مطابق د اهل بیت نو. خلیفه اول خو دا ویل چې دغه باغ فدک ستاسو نه دی، د پیغمبر د کورنۍ وراثت نه دی. نو چې کله نه دی او جناب خلیفه اول صحیح لګیا دی، صحیح وایي، او بیبي فاطمه الزهرا نستجیر بالله نعوذ بالله په باطل ده، نو به جناب عمر ابن عبدالعزیز ولې داسې کار وکړو؟ ولې هغه شی واپس ورکړو اهل بیتو ته چې کوم د اهل بیتو نه دی؟ دغه یو غټ سوالیه نشان دی په هغو کسانو باندې چې کوم د بیبي فاطمه الزهرا د حق په باره کې زبان درازي کوي. لاړ بشو تیر بشو، دا د ابن کثیر وینا وه، موقف و د یزید ملعون په حقله، چې نه فقط یزید بلکې ټول امویان چې څومره امویان خلفا دي البته دغه ټکی ورسره راغلی، بلکې په اهل سنتو سرچینو کې هم د داسې صحابیانو ذکر شوی دی. په اسلام کې داسې صحابیان شته چې هغوی د بني امیه نه دي، خو صحابیان دي، جلیل القدر دي مثال، ښه صحابیان دي، یو نرم او معتدل موقف اختیار کړی دی.